مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر ورور راغلی دا او دی ماشاءالله علیم هم ده او دلته په دې کمنټو کې لیکي چې له ما نه ونه تښتئ زه تاسو سره بحث ته راغلی یم نو ده ته به وخت ورکړو چې دا مخالف نظر والده مثلا دی ډیموکراسي یا جمهوریت یا دا کوم نظام چې امریکایانو جوړ کړی دی دې ته شرعي دلیلونه لري اوس موږ سره سټوډیو ته د بحث لپاره راغلی د احمد وروره ته د مایک خلاص که مهرباني وکړه ته کولی سې چې ما ته لومړی اسلامی نظام تعریف کې یا د خپل جمهوریت راته په اسلام کې ثابت کې مهرباني اسلامي نظام ته څه شي ته وایې محترمه زرحمانه څه شي ته وایم نه ته دا د تا نظام اسلامي ده که نه ده خبرې زر زر کوه وروره ته دلته د تا نظام اسلامي ده که نه ده نظام اسلامي ده که ته ماته ثابت که کوم شی پکې اسلامي دي ماته ووایه په قرآن او په حدیث هغه دلیل ځکه دلته بحث دیني بحث و دلته دیني بحث ده ته ماته ووایه چې دغه شی باندې دا اسلامي ده مهرباني دغه موضوع خو د اسلام او سیاست ته راوړې تی ما ته تعریف کړه که نه چې تا د اسلام د نظر نه څه وایې ته ما ته کوم شی مخالف ده د اسلام زه خو د اسلام نه نظر نه وایم چې نه اشرف غني د دې قابل ده چې په یو اسلامي ملک د جمهور رئیس دی د دلایل لرم او نه دا نظام اسلامي ده زه دلایل لرم ته وایې چې زه تاسو سره بحث کوم ته د ما د پوښتنې ته جواب راکړه چې زه درته وایم چې اشرف غني د یو اسلامي ملک یا هیواد لپاره دی په هغه کوم چې اسلام غواړي هغسې جمهور رئیس نه ده او دی نشي کېدلی ځکه دی دیني علم نه لري معلومات نه لري او په اسلام کې د اسلام سیاست کې صبر وکړه د اسلام په سیاست کې لومړی شرط دغه ده چې مشر یا جمهور رئیس یا هر څه چې ته بولې هغه باید په دین کې فقیه وي په دین باندې وپوهېږي مهرباني وکړه ته ماته ثابتولی شي ستا اشرف غني په دین پوهېږي اول خو د تا دلیل د خدای او د رسول دلیل نه ده چې ته یې وایې بل زه درته وایم چې د تا ملا صاحب برادر چې څومره علم یې لري هغه پښتو هم نه ده زده هغه حدیث خو دې زده کوې ماته ګوره دلته ټوپونه به نه وږې د خدای او د رسول دلیل همدغه ده زه د اسلام نه خبره کوم چې نه ده ته یې ماته ووایه چې په دغه نه ده د تا دلیل ته ماته ووایه چې په دې نه ده زه درته وایم د اسلام په سیاست کې دا شرط دویمه خبره تښتئ تاسې تښتئ په دویمه خبره مایک بندوئ بس خلاص دلیل نه لرئ هسې خلک نه له غلام نه وروره درنه تښته نه خو تښتېدل د ما موضوع ته راسمه جواب راکړه ته ما ته جواب راکړه زه دې پېژنم د امریکا غلامه خو څه دې زده نه دي راسه دیني جواب راکړه زه تا سره دلته هغه نه یم پنجاب کې زه په پنجاب کې نه د تا د امریکا د ټرمپ په څنګ کې ناست یم چې هغه ته یې غلام یې نور څه وایي راسه بحث راسره وکړه پنجاب کې ناست یې که کنځلو ته راغلی یې بیا کنځلې شروع کړه د تا خو همدغه رواج او د تاسې همدغه عادت ده مهرباني بحث کوې راسره که کنځلې کوې رحمان صاحب ته ماته اجازه راکړئ چې دې ته بیان کړم دا دلیل ده تو خدای خلک قتل کوي دلته مسلمانان دي ته وایي رحمان صاحب ما راکړئ تاسې د مایک بند کړئ ته ما ته دلیل ووایه زه درته وایم چې اشرف غني په کوم په اسلام کې ته یو شی ما ته راوړه چې د اشرف غني کې کولی شي چې په اسلام یو اسلامي سیاستمدار شي یا د اسلام په یو نظام کې دی رئیس جمهور وي مهرباني ما ته دا خبره وکړه اول تاسې ولې خلک ما خو اول درته ویل نه په تېښته بریالی کېږئ تاسې وخت مه ضایع کوئ واوره خبره چې راباس کړې لکه په کور چې درنه راوځي خو زر زر غږېږه موږ دومره وخت خو نه لرو چې تا ته کښېنو دلته خو زر زر غږېږه آفرین بس دلیل نه لرئ همداسې خلکو ته وایئ چې وخت دلیل درسره شته نه زه درته وایم زه تا سره غوږ ونیسه زه تا سره دلته بحث کوم اسلامي سیاست ما موضوع راوړې سیاست باید د اسلام له تاریخه زده کړو نه د کفر له افکارو دلته ته ماته اوس ووایه ته ماته ته ووایه چې دغه اوس دا د تا د پارلمان وظیفه څه شی ده صرف دغومره هم راته ووایه دا پارلمان چې جوړ ده د ده څه وظیفه ده په دې جمهوریت کې د تا د پارلمان سره مشکل دی که د خپل د سیاست او د خپل عمارت سره مشکل دی نه ته ماته ووایه چې دا اوس د تا په نظام په جمهوریت ته پوهېږې اسلامي سیاست په بیا زه ته راته ووایه چې د پارلمان وظیفه په دې اوس جمهوري نظام کې څه شی ده څه کوي
هغه خو ټول ملت ته معلوم ده. ته څه شی غواړې؟ ته د خپلې غوښتنې واضح کړه. ته څه شی غواړې چې دا موضوع دې راوړې ده؟ ته ما ته ووایه، زه وایم زما موضوع راوړې چې سیاست په اسلام کې ده، نه په دې جمهوریت او په دې دیموکراسي کې. زه تا ته وایم چې دا پارلمان، ته خو د جمهوریت طرفدار یې، د دې دیموکراسي طرفدار یې، دا پارلمان د څه وظیفه ده فعلا؟ ما ته دا ووایه، زه په دې کې بحث کوم در سره. په سیاست په اسلام کې تا په مسلمانانو باندې ننګ کړی ده؟ تاسو اوس دغه تاسو قضاوت وکړئ، د خبرې ته ګورئ ننګ څنګه وي. زه خو د 100 کاله کېږي له امریکا سره جنګېږم، په همدغه اسلام باندې، په همدغه دین باندې. ننګ څنګه وي؟ خو ته ولې له موضوع نه ځې؟ ته د دې نظام طرفدار یې، د عسکر عکس دې لګولی. ګوره د نظام طرفدار یې، د عسکر عکس. ما ته د پارلمان وظیفه صرف ووایه، زه بیا تا سره دیني بحث پکې کوم. دا خو څه د جنګ میدان نه ده وروره، نه جنګ در سره کوو، نه توهین درته کوو، سم بحث در سره کوو. ولې ته ټوپونه دورې دورې اچوې؟ زه تا د موضوع د پارلمان نه ده راوړې. تا په زمان صاحب تا د اسلام نه معلومات نه لري، اسلام نه معلومات نه لري، د علم نه معلومات نه لري. زمان صاحب وروره غوږ ونیسه چې زه خبره جواب ورکړم. تا موضوع په سیاست او په اسلام باندې راوړې، تا په پارلمان باندې موضوع نه ده راوړې. په سیاست په اسلام مې راوړې ده. غوږ ونیسه، زه درته وایم دا نظام اسلامي نه ده، ځکه سیاست اسلامي نه ده. سیاست او څه معنا ده؟ دا دولت په څه شي چلېږي؟ دا سیاست ده که نه ده؟ دلته سیاست ته پېژنې سیاست څه شی ده؟ دا د اسلام سیاست ته چې کافر نه وزنې او جنګ نه کوي، مسلمان وزنې، در حال چې هغه توحید مني، دا د اسلام سیاست څه؟ وایه ته غوږ ونیسه، قبر ته به ورځې که نه ورځې. زه تا ته اوس ووایم دغه الله جل جلاله چاته فرمایلي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. دغه چاته ویلي دي چې ته وایې چې توحید مني؟ مهرباني نه. ګوره دا خو ګوره که ته ماشومان په مدرسه کې راونیسي 14 کلن 13 کلن، هغه غولولی شم. دلته افغانان نه غولېږي. غولول نه دي. د قرآن په آیات کې ته څنګه وغولوم؟ ظالمه د خدایه، ته خو مسلمان یې که نه یې؟ ته څه شی یې؟ ولا زه حیران یم. زه د قرآن آیات درته وایم دا غولول دي. زه درته وایم دا چاته ویلي؟ ته وایې چې دلته دا خلک چې دي توحید مني او کلمه مني. زه درته وایم دغه آیات چې دا د آیات چاته ویلی؟ د الله جل جلاله چاته ویلی؟ نو دې کې غولول څه دي؟ که ته په قرآن ځان غولول بولې، د قرآن په آیاتونو باندې او ډیموکراسي باندې ځان په حق بولې، دا خو بیا بېله خبره ده. خو دا معلومیږي چې تا سره داسې دلیل نشته، نو ته بس اخر نتیجه به دې هم دلته کنځل او توهین وي. نو خو مجبوره یې اوس وایي ما قطع نه کوي تاسو د ما دلیل. نو تا سره موږ څه ووایي؟ له خېټې اوس له تا سره زه څه وغږېږم چې تا سره زه دعوې ووایم چې نه داسې ده او هغسې ده؟ خو راسه سم جواب ووایه، که جواب لري او که نه لري، خو بیا ووایه چې نه لرم. زه وروره زه پوه شولم، تاسې دلیل نه وایئ، زه درنه لاړم. د خدای په امان. صحیح ده، زه پوه شوم. نو کومه دلیل نه لرئ؟ دلیل نه ده ستا، دلیل شته نه ده. نو څه دلیل؟ زه درته وایم چې د خپل پارلمان دې نسې راته ویلی، د هغه نسې ویلی چې وظیفه یې څه شی ده. تاسې دومره ناخبره یي په دې حکومت کې، ستاسې یوې بیا یې وایي چې دا د موږ اسلامي نظام ده او دفاع ورنه کوو، چغې وهئ. ته ما ته صرف او صرف د خپل پارلمان ټولو ته تاسو ته چلنج ده. زه درته وایم نور په هېڅ شي کې بحث نه در سره کوم. دا فعلا پارلمان د څه وظیفه لري چې زه دغه پارلمان باندې د تا نظام چېرته رسوم او په دلایلو یې درته رسوم. داسې نه ده چې زه همدغسې ټیټیالوجي راغلی یم ورته ناست یم غږېږم، هغسې نه ده. دا هغه لایټونه نه دي چې تاسې ورځئ لاندې نه کنځلې او پاس نه کنځلې کته او پورته. دا هغه نه دي. دلته راسئ د استدلال او د منطق او دلته بحث وکړئ. کوم شی زده وي راسئ، کوم زده نه وي او دغسې بیا هم ښه و، هغه خبره خو یې وکړه وایي زه ولاړم. راځو دغه نورو مولوي صاحب تا خو د دنه ډېره غټه پوښتنه وکړه چې د پارلمان هغه څه شی ده، وظیفه څه شی ده. تا به د دې نه دونه پوښتنه کړې وه چې ته چې وایې چې د دلیل نشته در سره، د دلیل هغه معنا راته وکړه چې د دلیل څه شی د تا په نظر. ځکه چې ته خو ورته وایې چې ما ته د پارلمان هغه وکړه، هغه وایي چې دلیل د تاسو سره نشته، دلیل نشته. ته خپل هم پوهېږم دلیل څه شی، منطق څه شی چې دلته راغلی ناست وي، هلته تاسو سره دلیل نشته، تاسو سره منطق نشته. دغه خبرې دي. که نه یې زده بیا د مولوي صاحب نه پوښتنه وکړه. ګوره دا نه فقط تا ته د اسلام د سیاست ښایي، بلکې د تاسو نظام هم درته ښایي چې څه شي د پارلمان څه شي وظیفه ده د تاسو په نظام کې. او بیا موږ ته وایي چې تاسو سره د دلیل نشته. اول دلیل هغه زده کړه، ځوابونه زده کړه، بیا دلته راشه. مننه مولوي صاحب. د دوی بالکل د دوی دلیل دغه ده، دوی وایي چې څه ما وویل بس هغه را سره ومنه
او یا دلته کې پول کنځلې یا توهین شروع کړي بس بیا دوی ته دغه دلیل ښکارېږي. دلته د موږ چې موضوع راوړې ده دا موضوع چې ده دا داسې عادي موضوع نه ده، دلته باید علمي بحث ورباندې وشي. نو تاسې دلیل نه لري راغلل هغه د بېرته وتښتېد ولاړو. دغه خلک په لایفونو کې ډېر چیغې وهي له دې نظام نه دفاع کوي او وایي چې دا اسلامي ده. دلته خو موږ نه جنګ کړی نه لرګی نه توپک هېڅ شی هم نه دي راوړي. راسئ دغه دا ټول خلک دا لایف ګوري، دا دومره یې اوس ګوري، دومره یې په یو پیج بل پیج کې دومره به یې وروسته وګوري. دلته به معلوم شي چې څوک ملامت دي، څوک سم دي، کوم صحیح اسلام ده کوم نه ده، څوک په حقیقت کې اسلامي دي او څوک غیر اسلامي بس په خوله اسلام وایي. دغه یو پارلمان دی ماته نشي ویلی چې د دغه وظیفې څه شی دي، دوی په دومره هم نه پوهېږي او بیا له هغه نه ملاتړ کوي. مننه ملای محترمه، دغه محمد ورور ته په وخت ورکړو. محمد وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان سرتا ته ملا ورور ته او نور خلکو لکه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. خدا نور ملګري هغه بند کړئ. محمد تاسو غواړو محمد ته بخښنه غواړم چې محمد حقانی ته به وروسته خبرې وکړي. دغه بل محمد مخکې ده، ده ته به وقت ورکړو. تشکر زیر رحمان صاحب. مهربانی با شما و تمام کسانی که در استودیو هستند. واقعا که موضوع بسیار خوب شما آوردین، بسیار یک موضوع مهم که ما انسان ها به سیاست اسلامی ضرورت داریم. ما یک مثال بر شما و به تمام کسانی که میشنوند و خصوصا به سکولارها و کمونیستایی که عقیده اسلامی ندارند و نمیخواهند که اسلام در دولت یا در سیاست اسلامی در دولت باید به کار برده شود. ما برای اینا یک ضرب مثل بسیار ساده و آسان را برشان میتونم که خداوند وقتی که انسانها را پیدا کرده بر انسانها امی قرآن یک مثل که راهنما بر تمام امور زندگی انسان، از پیدایش انسان تا ختم انسان، از پیدایش دنیا تا ختم دنیا. فرض مثال یک مادر یک فکتوری یا فابریک مانیفکتوری میسازه، امرای از او یک کتاب راهنما داره که ما شما از روی زمون کتاب راهنما تمام پرزه های موتر، تمام نام های موتر، همه پرابلمی که پیدا میشه ما میریم در مو کتاب راهنمایش و از اونجا پرابلم موتر ما حل میسازیم. وقتی که خداوند انسان خلق کرد بر ما یک راهنما که قرآن شریف بود بر انسان ها آورد و ما باید در تمام امور زندگی خود از این کتاب استفاده بکنیم. چی در عروسی ما می باشه، چی در نکاح ما می باشه، اولاد خانه ما میشه، همه چیزش دی است. اگر ما بخوایم حکومت بسازیم به چی رقم بسازیم؟ به خاطر از اینکه ما نمیریم که از اینا آیت حدیث بگویم و اگر اینا به آیت حدیث میفهمیدن، پدرهای از یا مسلمان بودن، از این پیشتر پدرهای از یا مسلمان بودن، چرا اینا به حرف از اینا نکردن؟ اما ببینیم که تا امروزی اینا در جهالت روان هستند. نجیب که مرتد میلیون ها مسلمان مقابل از این مبارزه کرد و حکومت کمونیستی را شکست داد و کمونیسم در شوروی شکست خورد، از بین رفت و اینا تا امروزی روز در یک قرن 21 میآیند عکس یک مرتد پروفایل خود میسازن، الگوی خود میسازن که خداوند شما را در روز قیامت با مک نجیب کمونیست شما را حشر میکنن. امروز تو میای سوال میکنی که ما را علما ملا صاحبا که دعوای دین میزنین ما را بفهمونین. شما که حرف پدر و مادرتون که مسلمان بود نشنیدین، قبول نکردین که آرزویشان است که اولاد ما باید مسلمان، اما اولادای که شما کمونیست بار آمدین. چطور حرف یک ملا و مولایی دیگر شما قبول میکنین و در پروفایلتان میچسبونین یک عکس مرتد خبیثه؟ خداوند شما را از شرمانده و بشرمانه. و این شخص دیگه که آمده چالش بر شما میتازه رحمان که ما یک عالم دین هستم بیاین امرای من بس کنید. ما دیدیم که اینی علمیتشان است و اینی که تا بالا هم فلسفه همی بس کردن یاد نداشتن که امرای شما بس بکنن. ما همین حرفایشان شدیم، هیچ چیز از این حاصل نکردیم. ای به حال از این ملت که به این رقم حکومت بدبخت که این عالمش به این رقم صحبت میکنه. ای به حال از این ملت بیچاره ای که ما بالای ما حاکم از بالای کسایی که این یک اشخاص به بحث صحبت کردن یاد ندارن. میایم چالش میتن یک عالم دینه که من امرای شما بحث میکنم و آخر میان فرار میکنن، مرغ واره مگریزن. وای به حال از این ملت.
خواهش میکنم از تمام طالبان به زودترین فرصت، اگر مصالحه ملی نمیشه، اگر صلح نمیشه، اگر این شخص حاضر نمیشه که حکومت تسلیم بده، باید به زودترین فرصت این حکومت خبیث از سر ملت مردم بیچاره ما پس کنیم به هر طریقی که میشه. به جنگ میشه، به زور میشه، باید ما از دست از این حکومت غلام براییم که مردم ما را به فحشا کشاندن، جوانای ما را به راه خراب گمراهی بردن. وطن ما در فقر، در گشنگی غرق است و خودشان اولادهایشان در خارج و در اروپا و امریکا هیچ نوش میکنن. تشکر از اینکه شما به ما محمد صاحب ډیره مننه. الله دې اجر درکړي. دغه دوی بس صرف او صرف د عالم نه ده، خو دلته موږ ته کمنټونه کول چې مانغونه تښتي او تاسې لاړ نه سئ، نو موږ هم هغه د وخت ورکړو. موږ دلته دوی سره بحث کوو، نه دوی ته کومه زیاته خبره کوو، نه کوم بل داسې څه ورته وایو. دغه حق ته د دې ملت او د دې نوي ځوانانو دغه د افغانانو چې باید په دې وپوهېږي چې حق او باطل څه شی ده او مشکلات څه دي. دوی نه چې موږ کله پوښتنه د دوی د خپل نظام وکړو، دوی په خپل نظام کې په خپل نظام نه پوهېږي چې د پارلمان څه کوي، دغه نور ارګانونه د دې څه وظیفه لري، دوی په دې خپله نه پوهېږي. بیا راځي دلته وایي چې زه بحث کوم، موضوع دغه کوم هغه. نو دا خبرې باید د موږ ملت له دې نه پند واخلي، دا نوي ځوانان له دې نه ګټه پورته کړي. دلته مشکلات ډېر دي، تبلیغات سوي دي، د اسلامي نظام په خاطر باندې خپل د موږ دغه نوي ځوانان دغه له موږ سره اوس لاس او ګرېوان دي. اوس خو امریکایان فعلا نشته، امریکایان خو هغه ته ولاړل، اشغالګر ولاړل، خو همدغه نتیجه ده د اشغال چې دوی ته یې دومره زهر په دې مغزو کې ور پیچکاري کړي دي چې دوی له موږ سره هغه د هغوی په ځای دوی له موږ سره بحث کوي یا خبرې کوي. که چېرته د دوی خبره داسې وي چې په دلیل او په استدلال برابره وي، موږ به یې ورسره ومنو. هغه اسلامي نظام او د اسلام طرف خو غیر خو دغسې هم د دوی خبره په منطق نه وي برابره. نو بښنه غواړم خبرې رانه اوږدېږي. دغه ګل محمد ورور ته وخت ورکوو، مهرباني. ګل محمد وروره مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم مولوی صاحب محترم زه خاص پوښتنه لرم. زه خو ان شاء الله مخالف نه یم، ستاسې مخالف اوسم. دا داسې باید مخالفین نفر راشي ستاسې پوښتنې وکړي. نو داسې کسان چې راځي مثلا یا ته چې ته توهین کوي یا نورې خبرې کوي، دا خو معلومه خبره چې دوی دغه د امریکا د غلامانو سره یو رقم دي. نو د اشرف غني اوس وګوره د افغانستان کې رئیس جمهور دی چې خپل نوم یې نه زده، خپل کلمه یې نه زده، ولاکه د قسم اخن که د خپل نوم بخیز دی. نو دی اوس په اسلامي خاوره کې هغه خاوره چې مجاهدین او شهدا لري، دی په هغه خاوره کې اوس رئیس جمهور دی. نو داسې خلکو څخه ګیله هم پکار نه ده. داسې خلک باید په اثر سره وویل شي. بله خلاصه خبره، بل کومه خاص خبره زه نه لرم. بس دا ستاسې سره خبرې کول ما ته افتخار و. بس یو دنیا مننه. مننه، الله دې اجر درکړي وروره، ژوندی اوسې. ډېره مننه. نو دا نور ورونو ته په وخت ورکړو. دغه سید مطهر مظلومیار صاحب محترم، ښه عالم شخصیت ده، مهرباني وکړه مظلومیار صاحب محترمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تول ولرانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میذاشتین امیدوارم که کلگیتان جور صحت سلامت بوده باشین. میذاشتین ما با همون برادر احمد از لایف بیرونش نمیکردیم. ما همین معنای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله از پیشش میپرسیدم. ما مطهر صاحب مظلومیار صاحب ما بیرون نکردیم، خودشان رفت و فعلا به یک نام دیگه یک برادر آمده. اگه او باشه خب شاید بر امرای شما هم صحبت شود، اگه او نباشه نمیفهم. او خودش رفت گفت ما میریم دیگه، ما دلیل نداریم که به امرای ما صحبت کنیم. این آیه که من برای شما گفتم تلاوت کرده میشه، از این میپرسیم، از این اگر صدای مرا میپرسین امیر معنا کنین، بعد ببینیم امیر معنا کردن میتونست یا نمیتونست. یا ایها الذین آمنوا وعملوا الصالحات، همین آمنو رو به من میگفتن امیر رئیس جمهور. آمنو داره یا نداره؟ همین یکی عمل صالح داره یا نداره؟ و اقیم الصلاة، همین قائم بر نماز هست یا نیست؟ و آتوا الزکات، آیا زکات پرداخت میکنه یا نمیکنه؟ ورکعوا مع الراکعین داره یا نداره؟ امیر حضرت میگفتن تعریف کردن نتونستن از شما
یک پارلمان را از اونها پرسان کردیم که اونا وظیفه‌شون در مقابل ما. مصدومیت صاحب بکنه غواړم دغه پراکیاین کې بیا دای در مخته کیږي هغه په جنازه کې هم ځي هغه ته سجدې ته پروګرام مهربانی به فارسی صحبت کنین. بله بعد از او چی بگم اونا از شما پرسیدین که همین پارلمان وظیفه پارلمان نسبت به مردم چی هست که ما خودم وظیفه پارلمان حقیقت نفهمیدم که وظیفه چی هست، فقط همین میفهمم از این وزیر پول میگیرن به او رای میتن، باز ای که پول کم داد از این رویشان بر میگردنن میرن به طرف وزیر دیگه. او که دلار زیاد داد، او هم دلار گدایی، دلار خودشان نیست، دلار گدایی است، از خون ملت، از مالیات مردم، دکاندارای بیچاره فقیر، از اونا از پول هایی که از مردم به زور گرفته شده از اونا میگیرن، به این میته، به این رای میته، از این میگیرن به اون رای میته. والله اگر دیگر کاری برای مظلومین برای ملت افغانستان کرده باشه. اصغر صاحب ما همیشه به مسئله روز میپردازم، چیزی که اخبارات رو میبینم. ما به تنها دستاوردی که در این روزهای اخیر در افغانستان صورت گرفت که بعضی ها گفته برادر ما محمد که بیشتر به زبان فارسی گفتن، بزرگترین دستاورد امروزی ملت افغانستان که در شهر پایتخت مرکز افغانستان زندگی میکنن، امروزه بزرگترین دستاورد، یکی از بزرگترین دستاوردش چی بود؟ که بانوی زیبای افغانستان را انتخاب کردن. باز من به او بانوی زیبا نمیگم، فاحشه بزرگ افغانستان را انتخاب کردن و او را فرهنگ میدانن و او را تمدن میدانن. خب همین را خب شما بدانید. آدم اینجا ببینید که یک رئیس جمهور افغانستان وقتی که به او افتخار میکنه، او را بانوی زیبایی افغانستان لقب میمانه. پس ایمان و عمل صالح و آت زکات و اقیم الصلات، اینها را کلش ببینید که در بر میگیره یا نمیگیره، ایمانش اونجا معلوم میشه. برای همین اصغر صاحب وقتی که میبینین، خواهش من وقتی که میبینین که کسی جاهلی در مقابلتان قرار میگیره، قالوا سلام، خلاص یلاش کنین دیگه، خودش رسوا میسازه، با همین کلام خودش رسوا میسازه. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ایمان و مغفرت و هدایت فرمایید. محمد سید مطهر مظلومیار صاحب محترم، ډیره مننه الله دې اجر درکړي. نو دغه بل ورورم راغلی و، هغه میدان پرېښو ولاړو، نو ته په څنګ کې و، دلته خو ولاړ. خو دلته زه صرف خبره دغه کومه چې دوی موږ سره کله چې بحث کوي، دوی اکثره دغه ادعا لري چې دغه نظام چې ده د اسلامي ده، یعنې دوی وچ کلک په دې ولاړ دي چې د اسلامي ده. نو موږ دوی نه دا پوښتنه کوو چې دوی موږ ته هغه اسلامیت ثابت کړي، باید ووایي چې په دغه شي باندې د نظام اسلامي ده. نو زه خپله دغه پارلمان چې دوی نه پوښتنه کوم، دغه هغه ساده سوال ده او ساده پوښتنه ده چې دغه دوی ماته ووایي چې د پارلمان وظیفه څه شی ده، بیا زه دوی ته ویلی سم چې یا دا اسلامي ده یا دلته اسلام په دې ځای کې نقض شوی ده، په دې ځای کې اسلامي نشته. خو دوی نشي ویلی ځکه دوی هېڅ داسې کس ما نه ده لیدلی چې تر اوسه دې راغلی وي دوی د یو څه منطقي بحث کړی وي، یا د دوی دیني علم ولري، یا د په سیاست هم وپوهېږي. خو نه پوهېږم د دوی د لایفو ته چې ورسي هلته خو هم سړی نیسي، موږ نشو ورتلی، که موږ غواړو چې ورسو دوی سره، خو دوی هلته کنځل کوي، یعنې د دوی غټ منطق استدلال بحث همدغه داسې کنځلې وکړي او بس. نو دغسې خلکو سره موږ څنګه بحث وکړو؟ نو ډېره مننه. صحیح ده استاد صاحب. اصغر صاحب ما به فارسی برای همگی میگم، علمایی که آسودگی و آسایش خود را در زیر نظام دموکراسی، یعنی رئیس جمهور سو و بیعقل آسایش خود را در زیر سایه اونها همین عالم ها میدانند، از او عالم ها دست رویتان بشورین که اونها هم در جهل گرفتارتن، اونها عالم نیستن. این نصیحت من برای هم، اونها عالم نیستن، اونها فقط به قصه در آوردن مال دنیا هستن، به خاطر جیب پر کردن جیبشان برای او سر او چوکیای پارلمان نشستن. ولی اگه به قصه کسانی باشد که شما آواره شدین، سرگردان شدین، در زیر خیمه ها در زیر باران زندگی میکنید، در قصه شما نیستن. بسیار ممنون هستم از اینکه مرا وقت دادین. ما شنوا هستم، از لایو خارج نمیشم، ولی چیز سفر به برادرای دیگه تسلیم میدم که جای شون و بیان صحبتاشون بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیره مننه الله دې اجر درکړي. ډیره مننه. دغه نور ورونو ته به وخت ورکړو. نو دغه شریف الله منصور ورور ته به وخت ورکړو. شریف الله منصور ورور استودیو ته ښه راغلی، مهرباني وکړه. مولوي صاحب ما په فکر سره اتل یم هغې نوبت و، ډېرې بخښنې سره اتل یم، خو د موږ تقریبا ملګری د دې ته به بیا وروسته وخت ورکړو. نو دغه بل منصور صاحب و د ده دغه کته کېږي نیټ که خراب وي اکثرا. شریف الله وروره ته مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. د استډیو ټولو ګډون کوونکو ملګرو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې لیدلې کوم.
الله دې وکړي ټول روغ او جوړ د عافیت جامې په تن ولري. ډېره مننه. زما نیټ کمزوری دی، وطن کې نیټ کمزوری دی، خو موضوع زه تازه راغلم، موضوع باندې خبر نه یم. که موضوع لږ راته بیان کړي ډېره مننه به وي درنه، یا بل ملګري ته وخت ورکړي چې زه په موضوع باندې پوه شم. موضوع دا ده چې سیاست باید د اسلام له طریقه زده کړو، نه د کفر له طرفه. نو خو د اسلام سیاست په اسلام کې یا شریعت دی یا خلافت دی، خو موږ باید د شرعي لارې نه مخته په سیاست کې ولاړ شو. که موږ د شرعي لارې نه مخکې ولاړ نه شو نو خو بیا زموږ د غربیانو څخه فرق وشو. نو خو داسې که راسو اسلام ته او آسماني کتابو ته راسو، نو که داسې نه وای خو بیا درې کتابه نور خو هم آسماني وو، نو ولې بیا منسوخه شوله؟ بیا مې اورئ؟ همداسې ده وروره. و دوام ورکړه، خبرو ته دوام ورکړه. نو زه دغه یوه ویل ملګرو ته غواړم چې دوی چې وایي د غربي دیموکراسي یا کوم بل نظام چې فلحاله بغیر د اسلام نه دی، نو هغه هیڅ یوه کار ورنه کوي. بیا پاک الله د کتابونه درې سره هم د 4 سره وبخښئ په ترتیب سره یو نازل کړله، خو آخري چې قرآن شریف زموږ پر ګران او محبوب رسول الله پیغمبر باندې نازل شولو، قرآن دی کې د اسلام ټوله ارزښتونه هر شی د اسلام دا ټوله مکمل دي، چې د اسلام شریعت نافذ پر ټوله اسلامي احکامو برابر دی. ولې چې په دې کې د انسان هر که ښځینه دی که نارینه حقوق برابر ټول شي باندې ذکر شوي دي. نو په دې برابر سره بیا د اسلام دین چې تکمیل وسولو. غږ مې اورئ؟ او شته وروره، مننه وکړه خوږې خبرې دي، مننه وکړه. نو د اسلام دین سره د هر چا د هر انسان حقوق به تامین سولو. تاسې وګورئ قبل اسلام نه که څه ناڅه تاریخ ته وګورو، قبل اسلام نه څه وحشتونه چې نه کېدله. او زه متاسفانه بدبختانه نن زه د اسلامي نړۍ حکمرانانو ته ګورم چې دوی څنګه د غرب سیاست نن مخکې کړی دی. آیا د غرب تر موږ په سیاست کې مخکې دي؟ که مخکې دي نو په څه موږ انسانیت زموږ ګران پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته قبل اسلام چې دوی ته انسانیت ښووی، او بدبختانه نن راځي دوی موږ ته د ښځو حقوق یا د شهروندۍ حقوق یا د انسانیت حقوق څه چې د موږ ته دوی راښیي، دا ما ته خو ډېره داسې عجبه معلومېږي. ډېره مننه وروره، ډېره مننه ستا د خوږ نظر نه. مننه. خپل صاحب ته به وخت ورکړو، نور به د لایف وخت ختم کو. ملا صاحب محترمه، نو که د تاسو څنګه خوښه ده نور به بیا لایف ختم کو. اتل صاحب به خبرې وکړي، وروسته به ورونو ته یو دقیقه وخت ورکړو، نور به بیا لایف پای ته ورسوو. اتل صاحب مهرباني. سمه ده مولوي صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. اصغر مولوي صاحب، موږ تاسو خو 4 وخت موضوع راوړې ده، په موضوع نه خبرې نه کېږي، خبرې هر وخت موضوع نه وځو، خو نن ځم د موضوع نه وځم. مقصد مې دغه احمد و چې راغلو، دغه یو ارون شاه دی که څه و، دی په خاطر مې دا یو هغه کړله چې هغه مولا نصر الدین ملي ته ښار بیولی و، ښه بیچالته تللی و، ملي ته ډېرو خلکو خران راوستلي وو. نو هر سړي به د خپل خره صفات کړلو چې د ما خر داسې وری وړي، داسې سروری وړي، داسې درون بار وړي، او هغه دی او دغه دی. ټولو خلکو به د خپلو خرونو صفتونه کړلو. کله چې د مولا نصر الدین چې غلی دی خپل خره غیبت شروع کړی دی چې د ما خر وری نه وړي، بار نه وړي، داسې چوملې، داسې په لغتو والکې په خوله چیچل کې و څکي. یو نفر ورته راغلی دی چې د ټول خلک د خپلو خرو صفات کې ورته غیبت کې دا ولې هغه ویتلي وو چې پرېږده وی چې که خر مې خر شو خاص شو، که خر نه شو چې زه خلکو ته دا ښیم چې ګوره مولا نصر الدین د خرو سره هم وخت تېروي. نو موږ تاسو لیف داسې دی چې هر رقم ته سړی راځي، موږ تاسو به هم افغانانو ته دا کوي چې ګورئ داسې بې دلیله بې منطقه خلک راځي، موږ بیا هم وخت سره تېروو، ګزاره یې سره کوو. وسلام. نور د نورو ملګرو ته نوبت ورکړه. بالکل
اتل صاحب محترمه نو داسې خبره دې وکړله یقینا موږ له ډېرو داسې خلکو سره مخ یو نن سبا چې زړه هم ورباندې بدېږي په یو خبره په دې چې افغانان دي او د اسلام په کور او د اسلام په کورنۍ او د اسلام په خاوره کې راغټ سوي دي خو متاسفانه چې دلته د کفر تبلیغاتو د دوی فکرونه ور خراب کړي دي ذهنونه یې ور خراب کړي دي دوی اصلا نه پوهېږي خو علم هم نه لري ځکه د اسلام سیاست او د اسلامي نظام لپاره دوی ته ډېر شکونه په زړه کې پیدا کېږي په دې خاطر د یوه ورځ هم دا پوښتنه ونه کړله چې د ډیموکراسي چې دلته راغلې ده دا څه شی ده د ډیموکراسي چا جوړه کړې ده له کومې خوا راغلې ده دا د چا خوښېږي د چا نه خوښېږي د چا لپاره ده د چا لپاره نه ده دوی هېڅ کله هم د یو مسلمان په حیث دغه له ځان سره نه فکر وکړو نه یې سوچ وکړو او نه یې په دې بحث وکړو د کله چې دوی په دې لایفونو کې هم سره لګیا وي بس دوی صرف او صرف طالب ملا او پنجاب او دغه دا د دوی د بحث دایمي موضوع ده دوی هېڅ کله داسې موضوع نه ده راوړې چې راځي یې ورې وګورو چې دغه خبره د چا حقیقت ده او دلته دا مشکل په څه کې ده ولې له موږ سره خلک جنګېږي یا ولې موږ خلک وژني دغه اردو چې مثلا دوی وایي ملي اردو او یا وایي چې دا کلمه وایي لمونځ کوي اودس کوي خو موږ هم ورته وایو لمونځ او اودس کوي چې په دې خبرو ستړي هم سولو دوی ته وایو چې الله جل جلاله خو تاسو ته مسلمانانو ته موږ تاسو ټولو ته ویلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسې نه پوهېږئ تاسې له اهل ذکر علماو له هغو خلکو نه چې پوهېږي هغوی نه پوښتنه وکړئ هغوی نه معلومات واخلئ چې دا لار حقه ده دا باطله ده د مسلمان لپاره دا جواز لري نه لري که داسې مسلمان هر څه د ده زړه وغواړي چې وایي کښېنو خو بیا خو اسلام موږ ته هر څه معلوم کړي دي نو بیا خو یو سړی سود هم کوي یو سړی به زنا هم کوي خو یو سړی به قتل هم کوي یو سړی به هر څه کوي یعنې په ډیموکراسي کې هر شي ته ازادي ده ډیموکراسي کې داسې شی نشته چې دا شی ته مه کوه ډیموکراسي اصلا چې یو څوک اصلا عملي کوي په ځان باندې هر څه پکې خلاص دي هېڅ شی هم نشته یعنې هغه څه چې الله جل جلاله منع کړي دي په دوی کې هغه بیا هغه جرم بلل کېږي مثلا که یو نجلۍ له یو چا سره غواړي چې ولاړه سي بغیر له دې پوښتنې او له څه او له څه دا په ډیموکراسي کې هېڅ مشکل نشته مګر تاسې په دې خپل وطن کې ډېرې داسې نمونې ولیدلې ویډیوګانې راغلې فساد او فسق دا خبرې زښته زیاتې راغلې دا ولې ځکه چې اسلامي نظام نشته ډیموکراسي ده ډیموکراسي همدغه معنا نو بیا چې یو سړی وایي چې زه مسلمان یم ځان ته مسلمان وایي بیا څنګه په ډیموکراسي باندې عمل کوي څنګه د ډیموکراسي نه دفاع کوي څنګه ډیموکراسي منې او د موږ اصلا دغه واړه خلک دلته یقینا چې د بحث مطلب هم نه دي دا دوی چې راځي موږ دلته ځینې کسان دي چې دوی همیشه راځي د خپلو طرفدارانو ته دروغ وایي هغه خواران دي بې علمه جاهله دي په دې چې دیني علم نه لري نه پوهېږي څوک د مجبوریت له وجه تللي دي مسافر سوي دي اروپا کې په نورو داسې دوی ته چې دوی څه وایي دوی هغه ورسره مني خو موږ دلته چې راسو د الله ډېر دوی ته رسېږي دغه خلک نه راځي چې دلته موږ دوی ته اسلامي سیاست هم ورسره بیان کو په اسلام کې اقتصاد هم ورته بیان کو په اسلام کې ټول قوانین هر هغه څه چې په اسلام کې دي هغه له دوی ته موږ ووایو له دوی سره په بحث کې ووایو چې دغه شی دی په اسلام کې اقتصاد شته په اسلام کې سیاست شته په اسلام کې حتی کېدلی شي چې پارلمان هم وي خو دغسې پارلمان نه لکه دغه تاسې جوړ کړی چې تر دې ته اوس اسلامي پارلمان ووایې هغه خپله قانون جوړوي دوی قانون جوړوي ګورئ د تشریع د قانون چې ده دا صرف او صرف د الله جل جلاله هغه د هېڅ انسان ته په اسلام کې اجازه نشته چې دی له ځانه یو قانون جوړ کړي چې دا قانون ما جوړ کړی ده او دا وضع کې په خلکو په یو مسلمان په مسلمه امت باندې دا نشي کېدی پارلمان کېدای شي چې تنفیذي شکل ولري په دې رقم نه لکه دا غلاوي دا موږ تاسې وینو دا پارلمان د فسق او د فساد یو ځاله جوړه سوې په افغانستان کې دا دولت کې صرف پارلمان چې دا د فسق او د فساد یوه غټه ځاله ده غلا په دوی کې ده فحشا په دوی کې ده زنا په دوی کې ده هر قسم بدبختي چې وښیې په دغه پارلمان کې ده داسې څه نشته چې په دوی کې نشته نو دغه دا د ډیموکراسۍ ثمره ده موږ دوی ته دا وایو چې دا یوه ثمره یې د پارلمان لاندې در واخله یو وکیل دی 15 کیلو سره زر په موټر کې 15 په موټر کې راوړي ګرځوي د دې له یو په هغه سره وي باډیګارډ سره وي نو ته دې ته وګوره چې تا دا دومره پیسې له کومه کړې خو چې غصب دې نه وای کړی غلا دې نه وای کړی د دې وطن او د دې خلکو حق دې نه وای خوړلی نو دغه دومره پیسې به تا له کومه کولې ته خو یو 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې چېرته په هند کې یو هلته د مزدوري کوله یا د بل شی کوله یا د پاکستان یا په بل ملک کې دا دې له کومه کړې خو دا ټول فسق او فساد چې دا د دغه ډیموکراسي نه ده دې ډیموکراسي داسې شیان د ځان سره زېږولي دي
چې هغه د فسق او د فساد غټ هغې افغانانو ته جوړ کړي دي، غرونه یې افغانانو ته جوړ کړي دي، غټ ځایونه یې افغانانو ته ځالې جوړې کړي دي. دا د ټول د ډیموکراسۍ نتیجه ده. نو دوی ته دغه وایي چې ګورئ که مسلمانان وي په رښتیا سره او دین ته وفادار وي، اسلام ته وفادار وي، د ډیموکراسۍ له ملاتړ نه لاس واخلئ، له دې فعلي جمهوریت نه لاس واخلئ. داسې تش په نوم باندې اسلامي جمهوریت، دا څنګه اسلامي جمهوریت؟ یو ولې جمهوریت ته بیا اسلامي ده. جمهوریت د تا قانون ډیموکراسي د خلکو حکومت په خلکو باندې د دوی خپل له لاسه یو سړی خپل له لاسه جوړوي او په ځان باندې حاکم کوي. هغه داسې سړی وي چې هغه په دین نه پوهېږي، په هېڅ شي د اشرف غني ده دا په څه پوهېږي؟ په جنازه کې دی سجدې کوي، په د امام حسین ته وایي خدا نوسی خدا، نور هغه څه چې دی وایي دی له اسلامي ثقافت نه د اسلام له تګلارې نه ډېر لرې پاته سوی ده، ډېر کلونه لرې پاته سوی. حتی د ده کورنۍ ماحول ټول عیسویان دي، لور یې عیسوي ده، زوی یې عیسوي ده، ښځه یې عیسوي ده، دی د عیسویانو په یو ماحول کې راغټ سوی. نو څنګه کېدای شي چې داسې یو سړی دی په هغه چا باندې حاکم وي چې هغه ټول مسلمانان وي او په اسلام افتخار کوي او حاکم دی ورباندې داسې وي او مشره بیبیګله د ټولو افغانانو لومړی مېرمن دی هغه عیسوي وي؟ آیا د یو مسلمان په حیث د کوم مسلمان وجدان دا مني؟ موږ تاسو په خپل افغانستان کې یوه دومره غیرتي ښځه نه لرو چې په هغې باندې افتخار وکړو او راوایې کړو د ټول افغانستان لومړی مېرمن ورنه جوړه کړو؟ نه لرو. په دې ټول افغانستان کې چې وایي لبنانۍ عیسوۍ راغلې ده او دلته په موږ او تاسې لومړۍ مېرمن ده. دغسې ډېر څه شیان دي. مننه، بخښنه غواړم، بس لنډ یو دقیقه وخت تاسې ټولو ته درکوو، که داسې لنډې خبرې وکړئ نو نور به لایف ختم کړو. ورونو ملا صاحبه لومړی به له تا را شروع کړو، که لاندې نه را شروع کړو؟ ځکه ته مهرباني وکړه. مولوي صاحب خوښه ده د لاندې نه را شروع کړه یا د میا سلطان صاحب نه را شروع کړه؟ ما ډېرې خبرې وکړې. میا سلطان صاحب میا سلطان صاحب مهرباني وکړه. بله دی هم سلامونه احترامات تقدیموم. مولوي صاحب د ما خبرې مې څه کولې هغه په نیمایي کې پاتې سولې، زه آخر مقصد ته ونه رسېدلم. ما چون له ډېره مخکې زمانې را شروع کړې وه. بخښنه غواړم، مهرباني وکړه هغه دې پسې پوره کړه، خو بیا هم بخښنه غواړو چې درباندې ختم مې کړې خبرې. دغه بل دلته کمنټونه هم کول او مسیجونه یې به د هغې کې لیکل، ما ویلي که یو سم غټ شاغر راغلی د عالم راغلی د کابل حکومت، نو موږ ځکه دلته هغه وکړه. مهرباني. دغه داسې ده، زه نن صرف په اسلامي سیاست باندې فقط غواړم یو دوه کلمې ووایم. اول خو دا چې زه د افغانستان دغه خلکو ته چې په اصطلاح د نن د ډیموکراسۍ او د جمهوریت و دې شیانو دعوې کوي، زه د دوی نه پوښتنه کوم چې که مسلمان یې که نه یې. که مسلمان یې نو مسلمان خو بسم الله الرحمن الرحیم له الف لام میم نه بیا تر والناسه پورې دا چې دي دا خو ټول د سر سترګو ایمان پې ونه لري او قبول نه کېدی، مسلمان نشي کېدلی. نو دا څنګه کېدلی شي چې ته خپل قانونونه راوړې په مملکت کې جاري کوي د یو څو کسو یا اولو یا ناولو جوړ شوی قانون راوړې، هغه د قرآن له قانون نه ته مخکې کوي چې که دا را سره منې نو ښه ترښه، که دا نه را سره منې زه تا سره د قرآن قانون نه منم. له دې سره جهاد روا ده. یو دومه مسله دا ده چې موږ او تاسې په اسلام کې څو رقمه سیاست لرو. یو خو اسلامي سیاست ده چې هغه حق او باطل ده. حق او باطل په دې معنا چې په اسلام کې چې ده دروغ نسته، رشوت نسته، غصب نسته، دې ټولو د مخالفو اعمالو ته په اسلام کې څه ده جزاوې تعین شوي دي، هغه باید په خپلو جزاو ورسیږي. اوس په دې حکومت کې کوم هغه اعمال اسلامي دي چې هغه تاسې پیدا کوي چې له زرابین واخلئ پکې ورکته سیه له یو دستي برق سره پکې وګرځېږئ په زرابین هم د هغه اعمال په دې حکومت یا په دې اداره کې تاسو نشئ پیدا کولی چې هغه د اسلام او د قرآن او د سنت سره برابر وي. ټول غله رازن دا او دا. خیر بیا په اسلام کې موږ تاسو ته دا اجتماعي سیاست لرو، اقتصادي سیاست لرو، بهرنی سیاست لرو، داخلي سیاست لرو. تاسو د صلح حدیبیې دغه مثال راواخلئ، دا موږ خارجي سیاست ده په اسلام کې. تاسو دغسې د سیرت نبوي له اولې ورځې نه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له پیدایښت نه بیا تر هغه پورې دی مدینې منورې ته مهاجر کېږي، هجرت کوي او هلته مسجد جوړوي. په مسجد کې اولین مجلس دی جوړوي، دی څه شی کوي؟ دا کوم قراردادونه کوي، کوم مجلسونه کوي؟ دغه پارلمان ده د اسلام. دا د اسلام هغه
سیاستونه دي چې په بنیاد د قرآن او سنت کې ښودل شوي دي. هر هغه سیاست چې له بنیاد د قرآن او سنت نه ما سوایي یا په خلاف کې هغه د اسلام سیاست نه، دغه د شیطان سیاست ده. اوس موږ او تاسو راسئ بررسي وکړو چې د موږ تاسو په ملک کې د شیطاني سیاست چلیږي او که د قرآني سیاست. بس د غومره مې درته دغه او په آینده کې دغه افغانانو نه ځوانانو نه یا په اصطلاح هغه چا چې هغوی په دین یا د دین په سیاست او په اجتماعي مسایلو په دین کې معلومات نه لري، دوی الله پاک په دوی باندې فرض کړی ده چې دوی به ځي له یو چا نه به خپل دغه زده کړې کوي، که یې نه کوي دی په جهالت کې مړ کېږي. الله پاک به په ورځ د آخرت له دنه سوال کوي، ځکه سوال او جواب چې ده د ټول عمر ده، د ځوانۍ، د قوت، د مغز، د سترګو، د پزې، د لیدو، د ټول موږ او تاسو مسؤل یو. خدای پاک شکه، الله پاک شکه، ځکه چې په سترګو باندې ښه لیدن ونه کړې، په غوږو ښې وانه اورې، په خوله باندې ښه ونه وایه او بد وکړې او برعکس اعمال وکړې، د دې جوابګوی موږ او تاسو ټول هر مسلمان که دا افغان وي که غیر افغان وي دا ټول مسؤلیت لري. او راځو د خپل ټولنې ته په خپل ټولنه کې زه خپل په خپل ټولو افغانانو باندې دغه کوم چې که په اسلامي سیاست نه پوهیږئ، که په اسلامي احکامو نه پوهیږئ، تاسو مجبور او مکلف یاستئ. حتی که پلار مو نه پوهیږي باید پلار بوځئ، عالم شکئ، کښېنوئ چې هغه یې پوه کړي. او که تاسو ځان په جهالت کې وهئ او په ناپوهۍ کې وهئ، هغه نو دا معنا لري چې یعنې د بوسو لاندې اوبه تېروئ، نو دا خپل ځان غولوئ، دا خو تاسو بل څوک نشئ غولولی. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه د ستا نه امیر سلطان صاحب.